بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعتهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. رواه البخاري ومسلم. عزیزانو، په دې کتاب کې د تیمم مسأله بیانېدله. امام عبدالغنی رحمه الله په خپل دې کتاب عمدة الاحکام کې د تیمم په مسائلو کې دا حدیث هم راوړی. په دې حدیث کې هم دا مسأله ده چې نبی علیہ السلام فرمایي چې دا تیمم چې کله اوبه نه وي، تیمم وهل دا صرف زما خصوصیت دی. په ټولو پیغمبرانو کې چاته تیمم اجازه نه ورکړې شوې، صرف ما ته دا اجازه را کړې شوې او زما امتیانو ته. نو په دې حدیث کې پنځه خبرې ذکر کی، پنځه داسې خبرې چې مخکنی پیغمبرانو ته نوی ورکړې شوی، داسې خصوصیتونه او داسې امتیازات چې تیرو شوو پیغمبرانو ته چاته دا ټول نه دي ورکړې شوي. بلکې په دې پنځو کې یو پیغمبر ته هم نه دی ورکړی شوی سوا زمونږ او ستاسو د خوږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. نو دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت په نورو پیغمبرانو بعض روایتو کې راغلی دي چې په نورو پیغمبرانو باندې ما ته غوروالی را کړی شوی دی. مسلم شریف کې الفاظ داسې دي: فضلت علی الانبیاء. په نورو پیغمبرانو باندې ما ته په یو څو شیزونو برتری، اوچتوالی، بهتروالی، غوروالی را کړی شوی. نو دې حدیث کې پنځه ذکر کېږي. اگر چې داسې شیزونه ډیر دي چې نبی علیہ السلام ته ورکړی شوي او نورو پیغمبرانو ته نو ورکړی شوي، خو دې حدیث کې صرف پنځه ذکر کېږي. د جابر بن عبدالله رضی الله عنه نه روایت دی. هغه روایت کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې نبی علیہ السلام فرمایل: اعطیت خمسا، ما ته پنځه خصلتونه، پنځه حکمونه، پنځه امتیازات، پنځه داسې شیزونه را کړی شوي دي چې لم یعطهن، چې نه دي ورکړی شوي دغه پنځه شیزونه احد من الانبیاء قبلی، یو پیغمبر تم د پیغمبرانو نه من قبل مخکې زمانه. اول څه شو؟ د دې راجح تفسیر هم دا دی چې په دې پنځو کې یو هم بل پیغمبر ته نه ورکړی شوی. اول شی هغه دا و چې نبی علیہ السلام ذکر که اول: نصرت بالرعب مسیرة شهر، زما مدد کړی شوی دی بالرعب په یره اچولو د دشمن په زړونو کې مسیرة شهر په اندازه د مزل د یوې میاشه
چې دشمن زمانه د یو میاشت په فاصله کې لري پروت وي او زمان نوم واوري، نبی علیہ السلام فرمایي نو په زړه کې به رب العالمین رعب اچوي، ولو که څومره په قوت کې وي او څومره هغه په دبدبه کې وي، خو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا رعب دا به پې د پاسه وي. یو میاشت مزل لري، یعنی یو میاشت ډېر لرې ځای دی. دا مسیرة شهر نه علماو لیکلی چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې امام ابن حجر رحمه الله په فتح الباری کې او امام مناوی رحمه الله په فیض القدیر کې چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې ټول دشمنان چې د نبی علیہ السلام نه مخې ته شاته خی طرف ته ګس طرف ته د یوې میاشت په اندازه باندې دومره فاصله کې بو، یعنی هلته چې ما ته دشمن وي نو زمانه به یریږي. نبی علیہ السلام ته الله دا صفت ورکړی و. او داسې بعض اهل علم لیکلي که د نبی علیہ السلام امتیان هم د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې لاړ شي نو دا د نبی علیہ السلام امت ته هم دا صفت حاصل دی. ځکه د حدیث کې دا کوم صفتونه چې نبی علیہ السلام ته ورکړی شوي دا امت له ورکړي، لکه د تیمم مسله. تیمم صرف خاص نبی علیہ السلام پورې نه و بلکې امت ته ویلي چې تاسو هم تیمم کوئ. نو نبی علیہ السلام نه به دشمن یریدو. د یوې میاشت په اندازه یا که د دې په درمیان کې څومره وي دومره به د نبی علیہ السلام رعب او دبدبه زیاته وه. دویم چې نبی علیہ السلام ذکر کو هغه دا دی وجعلت لی الارض مسجدا وطهورا، زما دپاره ټوله ځمکه دا ګرځولی شوې ده جومات هم وطهورا او پاکونکي. جومات معنا دا ده په خپله نبی علیہ السلام ترجمه کړې، جومات دا معنا ده فأيما رجل هر سړی که وي که نارینه وي که زنانه وي من امتي زما د امتنا ادرکته الصلاة چې منځ وقت راگیر کی فلیصلی دی د منځو کی. څه مطلب؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخکې څومره پیغمبران چې هغوی ته دا اجازت نه و چې هغوی د په ځمکې په هره حصه کې منځو کی، بلکې هغوی به کنیسې جوړولې، ګرجې به جوړولې، عبادت خانې به جوړولې. په مغه عبادت خانه کې به ورته عبادت مسموح و، د هغې به اجازت ورکړی شوی. حدیث کې همداسې راغلی، مسند احمد کې روایت دی وکان من قبلی يعظمون ذلك انما كانوا يصلون في كنائسهم. زمانه مخکې چې څومره پیغمبران و هغوی ته د عبادت جائز و، خو صرف په عبادت خانو کې، په ګرجو کې، په کنیسو کې. پیغمبر به هم بندگی چې به کوله نو په خپل عبادت خانه کې. ولم یکن نبی من الانبیاء یصلی حتی یبلغ محرابه. هر پیغمبر چې به منځ کو عبادت به کو، خپل عبادت ځای ته چې به نو راغلی منځ به نشو کولی. او زمونږ د پیغمبر خصوصیت او د دې امت خصوصیت دا دی چې د منځ دپاره جومات شرط نه دی. په لاره ته روان وي او د منځ ټیم راګیر کړلی، بس د ګاډي نه کته شه او په دغه ځمکه باندې منځ کولی شي. که چمن وي که نه وي، که خاوره وي که شګه وي، که پخه آبادي وي که ګټه وي، که هر شی وي ته پې منځ کولی شي. دا اساني ده زمونږ او ستاسو په دې دین کې. نو هر ځای کې منځ کې، خو هر ځای کې دا شی پکې وی چې پاک ځای کې، هر پاک ځای کې چې ځمکه وي. یعنی جومات شرط نه دی. جومات صرف هغه وخت کې شرط دی چې سړی په کور کې وي او اذان واوري دی به خامخا جومات ته راځي. نور چې ته په لار روانې نو دا ضرور نه ده چې ته جومات ته ودرېږي. په هر ځای کې ته منځ کولی شي. په سفر باندې روانې، بلکې ابو داود کې روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي چې یو سړی په سفر باندې روان وي او په یوه دشته کې منځ وکړي، یکتب له د دغه انسان دپاره به د 50 منځونو اجر لیکلی کېږي. روایت سندن صحیح هم دی چې ته په سفر روانې، په لاره کې د جومات کوشش مه کوه. او دس وکه ځان سره ګاډي کې اوبه وړه او دس چې دی وکړه په دشته کې ودرېږه، په دشته کې اذان وکړه، په دشته کې اقامت وکړه او په دغه دشته کې منځ وکړه. د 50 منځونو اجر درته میلاویږي. دا ګوره د دې امت خصوصیت دی.
خو پاک ځای په ډیرانونو کې، په حمامونو کې، باتروم کې، واشروم کې د ګندګیو په ځایونو کې بیا مونځ دا جائز نه دی. دین نبی علیہ السلام منع کړي. هغه ځایونه چې اوښان پکې اوسېږي وجه دا ده چې کیدای شي اوښ در باندې حمله وکړي. نور چې ځمکه ده د الله ځمکه ده او ته روان یې په لاره نو ته مونځ کولی شي. دویم دا دی وطهوره. طهوره معنا دا ځمکه زما دپاره پاکونکې ګرځولې شوې ده. پاکونکې معنا دا ده چې انسان کله اوبه پیدا نه کړي نو په دې ځمکه باندې ته تیمم ووهه د ځمکې نه چې هر شی راوتې وي، خاوره وي، شګه وي، هر څه چې وي، خو چې د ځمکې د جنس نه وي، صعید وي، لکه نبی علیه السلام مخکې حدیثونو کې بیان شو، نو دا ته پې تیمم وهلی شي، نو ته پاک شولې. که بې اودسه وي، بې اودسه معنا ناپاکه وي، نو په دې تیمم سره پاکې. که غټ جنابت در رسېدلی او غټ اودس ماتې چې هغې ته جنابت ویلی کېږي، جنوب شوی وي، هم په تیمم باندې ته پاکېږي. نبی علیه السلام وویله چې په دې خاوره باندې انسان پاکېږي. په صحیح حدیث کې راغلی ابو داود کې چې الصعید الطیب وضوء المسلم، پاکه خاوره د ځمکې پاکه حصه او پورته حصه دا د مسلمان اوبه دي. اوبه لکه په اوبو چې پاکوالی راځي داسې په تیمم باندې پاکوالی راځي. فاذا وجدت الماء فامسه جلدك، چې لس کاله در سره اوبه نه وي، لس کاله پورې تیمم وها، ولو الى 10 سنین، چې اوبه دې پیدا کړې نو بیا به اودس کې. نو معنا دا شوله دا تیمم چې دی دا هم خصوصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې د امت دی. دریم نبی علیه السلام بیا په دې حدیث کې بیان کړل چې وأحلت لي المغانم، حلال کړی شوي دي زما دپاره غنیمتونه. غنیمت ویلی کېږي هي ما اصیب من اموال اهل الحرب، چې مسلمانانو د کافرو سره جنگ وي او په جنگ کې د کافرو نه څه شی ونیسي هغې ته غنیمت ویلی کېږي. نو دغه غنیمت د مسلمانانو دپاره جایز دی، د دې پیغمبر دپاره جایز شوی. مخکني امتونو کې داسې و، امام خطابي رحمه الله هغه هم ذکر کړي په اعلام الحدیث کې او په روایاتو کې هم داسې راغلي. مخکني پیغمبرانو امتونو چې به څه شی په غنیمت کې ونیو نو هغه به یو ځای کې کېښوده، د بر اسمان نه به اور راتو، هغې به سوځو. او زمونږ امت چونکې کمزوری او په ابتدا د اسلام کې او وروسته هم کمزوری په معنا دې معنا په اول د اسلام کې، نو الله رب العالمین د دوی دپاره د دوی د زړه د تسلی دپاره غنیمتونه جایز کړه چې تاسو خپل فایدې ته واخلئ. خوراک شیزونه وي، اسکاک شیزونه وي. حدیث کې هم داسې راغلي بخاري شریف کې وی فلم تحل الغنائم لأحد من الانبیاء من قبلنا، مخکنی پیغمبرانو ته د غنیمتونو استعمال د ځان دپاره جائز نه و. ووجدا وذلك بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجزنا فطيبها لنا. الله چې زمون کمزوري وکتله او زمونږ د عاجزي وکتله، کمزوري یو مطلبه، نو الله زمونږ د زړونو د خوشحالۍ دپاره غنیمت زمونږ دپاره جایز کو چې تاسو یې خورئ. که ګاډی ونیول استعمالولی شئ، که د خوراک شیزونو خوړلی شئ، که نورې ځمکې وي خپل کنټرول لاندې راوستی شئ، دغې ته ویلی کېږي. او دویمه ترجمه دا هم ده چې بعضو پیغمبرانو په ته جهاد جائز نه و، نو چې جهاد جائز نه و نو غنیمتونه بیا خو نه راتلل، خو چې کومو پیغمبرانو ته جهاد جایز شوی هغوی ته بیا د غنیمتونو خوراک نو جایز. زمونږ پیغمبر او زمونږ امت ته د غنیمت خوراک هغه جایز دی. دا دریم. څلورم نبی علیه السلام دې حدیث کې ذکر کا چې واعطیت الشفاعة، ما ته شفاعت را کړی شوی. شفاعت نه مراد هغه لوی سفارش چې په ورځ د قیامت به ټول انسانان آدم علیه السلام ته راشي چې رب العالمین ته ورشه چې اوس سفارش شروع کی، که جنت تم لیږي او که جهنم تم لیږي. دا څومره سخته ورځ د 50,000 کاله ورځ. آدم علیه السلام به اعتذار وکړي چې دا زه نشم کولی. داسې نوح علیه السلام، موسی علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، نوح علیه السلام، حتی عیسی علیه السلام ټول به اعتذار او عذر پیش کی.
زمون پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیا سفارش شروع کی. دا لوی شفاعت مراد دی، لوی سفارش. اسی خو به مؤمنانم سفارش کوي، خو دلته په حدیث کې دا لوی سفارش دا صرف زمون پیغمبر ته ورکړی شوی دی، دا بل څوک نشي کولی. اخیری 5 نمبر په دې حدیث کې ذکر شو وبعثت وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه. پیغمبر بلې غلې کېدو خپل قوم ته خاص یو قوم ته بلې غلې کېدو. وبعثت الى الناس زرا لګلې شوم ټول انسانانو ته عامه، ټول کسر دي کسپین دي کتور دي او کا سر دي کواړه دي او که غټ دي که اوږده دي او که لنډ دي که په افریقا کې دي او که په چین کې دي که په روس کې دي که په امریکا کې دي که په آسیا کې دي. خو د ځمکې په سر چې څومره انسانان دي ټولو ته زه رالیږلی شوی یم، نبی علیه السلام فرمایي. او مخکې پیغمبران چې به هغه به صرف خپلو قومونو ته به رالیږلی کېدل. نو دا د نبی علیه السلام خصوصیات وو. دارنګې د نبی علیه السلام نور خصوصیات هم خو دې حدیث کې صرف 5 ذکر شوي، ځکه نبی علیه السلام ته به وقتاً په وقتاً وحی کېدله چې تا ته دا درکړی شوي دا درکړی شوي. په نورو حدیثونو کې به نور هم ذکر دي، یا چې به ضرورت راتو د یوې مسئلې هغه به ذکر کولی. لکه اوس دلته ضرورت د تیمم د مسئلې و، نو نبی علیه السلام ذکر کړل چې دا تیمم صرف ما ته راکړی شوی دی، ما نه مخکې پیغمبرانو ته دا جایز نه و. نو دې وجې نه چې کله سړي سره اوبه نه وي نو دا دې نه وایي چې اوبه نه وي بس مونځ مې پرېښودو، نه مونځ نه معاف کېږي، به ډایرکټ تیمم ووهه، تیمم کوه. دا د دې امت خصوصیت دی، په دې باندې ستا صفاوالی پاکوالی راځي. که جنوب شوی هم تیمم او که بې اودسه شوی هم تیمم. او د هغې طریقه پرونی حدیث کې هغه بیانه شوه. دارنګې نور شیزونه هم دي چې نبی علیه السلام ته ورکړی شوي نورو پیغمبرانو ته نه و. لکه مثلا جوامع الکلم، د نبی علیه السلام دومره وړه خبره به او مطلب به پکې ډېر غټ پروت وي چې د یوې خبرې شل جلده تفسیرونه علماو کړي. دارنګې خاتم الانبیاء دی، نور پیغمبران چې بهرحال وروسته به پسې بل پیغمبر راتو. زمونږ پیغمبر اخیری پیغمبر دی، د دې نه وروسته د قیامته پورې بل پیغمبر نه راځي. او چې څوک دا دعوی کوي ټول دروغجن دي، کذابین دي، دجالین دي. پیغمبر فرمایي وایي زما امت کې به 30 دجالونه 30 دجالان به پیدا کیږي چې د پیغمبرۍ دعوی به کوي، ټول به دروغجني. لا نبی بعدي، زما انا خاتم النبیین، زه اخیری پیغمبر یم او زما نه وروسته بل پیغمبر دا نه راځي. د نبی علیه السلام د امت صفونه د ملائکو د صفونو په شانتې ګرځولی شوي دي. نبی علیه السلام ته نوم د احمد ورکړی شوی دی، د امت د ټولو امتونو نه غوره دی. دارنګې نبی علیه السلام ویله چې ما ته خواتیم د سورة البقره، د سورة بقرې اخري 2 آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه تر د اخیره پورې دا ورته ورکړی شوي دي. داسې شیزونه نور مو خو په دې حدیث کې 5 ذکر شو. نو عزیزانو خلاصه دا شوه چې تیمم وهل دا سنت طریقه ده چې کله اوبه نه وي نو سړی به تیمم وهي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول د نبی علیه السلام په هر حدیث باندې په صحیح طریقه باندې پوه کړي، او رب العالمین دې مونږ او تاسو ټول له توفیق راکړي چې د نبی علیه السلام حدیث زده کړو او عمل پې وکړو او نورو خلکو ته ورسوو. آمین یا رب العالمین. وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.